Pa 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 da pa ma 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 pa ma ga 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 ma ga re 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 so ga ma. زما نوم فیض سخي دی. زه د استاد غلام سخي او استاد نعماني شاګرد یم. زما تقریبا یو شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یم، پېښور ته راغلی یم. یاره هلته افغانستان کې خو داسې پرابلمونه راغلی شي، بس موږ دپاره ژوند ډېر مشکله و. هلته داسې یو وضعیت و چې بس موږ ته او زموږ ماشومانو ته او زموږ ټول، یوازې زه نه چې ټول افغانګرانو ته ډېر خطره و هلته. بس موږ مجبوری نه بس دې خوا راغلو او دلته بس مجبوری نه بس دا ځای موږ جوړ کړی دی چې دلته خو تاسو ته پته ده چې پېښور کې پاکستان کې ژوند تېرول ډېر مشکل خبره ده او موږ بس په دې وجه چې دا ځای پلاک کړو چې اکاډمي پلاک کړو چې او دوستان وګوري چې موږ راغلي یو دلته او زموږ د ژوند سیستم لږ برابره شي. دلته پرابلمونه زیات دي، مشکلات یوازې زموږ نه دي او د پاکستان خلک هم پرابلمونه دي دلته. هغې روزګار هم صحیح نه دی او زموږ خاص هم خراب دی او د دې خلک هم ډېر روزګار خراب دی. دا بس کله چې دوستان دلته راځي ارباب زده کوي، بس چې یو میاشت راځي او بله میاشت کې فیس نشي ورکولی او دوباره واپس ځي. کله چې شاګردان راځي هغې ذهنیت موږ ګورو، بس هغې شوق ضرور دی، شوق باید وي او بس چې شوق وي هغې ذهن بس کوي، بس هغه ښه مخکې تللی شي او موږ هم بیا خواري هر یو ته کوو چې هغه چې شوق زیات لري بیا هغه لږ مخکې تللی شي. دلته خو دا اکاډمي موږ پلاو کړی دی او زمونږ په دې باندې نه روزګار صحیح کېږي او موږ پوهېږو صرف چې همدومره چې خلک پوه شي او بل کار خو دلته بیخي موږ ته ناممکنه ده چې بل کار وکړو او بل کار موږ نشو کولی. چې موږ کار کولی و خو افغانستان کې موږ یو ځان یو سیستم جوړ کړی و، دلته پېښور کې موږ بس همالته موږ ژوند تېر کړی وي که نه. اوس دا زموږ فن دی او دا زموږ کسب دی او دې سره زموږ مینه دی، دې سره زموږ عشق دی او موږ چېرته چې لاړ شو هم دا زموږ کار دی او بس دلته خو نه بل کار شته نه پروګرامونه دي. تاسو سمه ویل چې دلته د پېښور هم فنکاران وضعیت ښه نه دی او زموږ هم خاص افغانستان کې څومره کسان پاتې دي د هغې هم روزګارونه خراب دي او کاروبار نشته دی او څومره کسان چې دلته پېښور ته هم راغلي دي هغې هم خاص بس خلق ډېر پریشان دي، ډېر زیات. هغه وخت چې امارات اسلامي راغلی و بس موږ ډېر زیات کوشش وکړو او فنکاران مشران و استادان و موږ ټول هغې سره مشوره زموږ مشران لاړو، بس دا هغه بس همداسې ویلي چې خپل مسلک مطلب چینج کړي، بل کار وکړي. دا غلط خبره ده، هغه اصل بیخي نه مري چې فنکاران دلته وي او بل مسلک هم چې هلته بدل کړو چې هلته بل کار نشته دی. زموږ تقریبا هلته زموږ ډپټي و کابل یونیورسۍ کې او هلته تروټي وي کې زموږ ډپټي و. هلته زموږ تنخواګانې حکومت ته اوسه پاتې شوې دي، 4-5 میاشتې زموږ تنخوا هلته پاتې دي. بس هغې چې موږ ته نه ورکوي خو بل کار خو هسې هم موږ ته نه ورکوي. دا ډېر مشکل دی چې طالبان دوباره موسیقي افغانستان ته موږ خپل کار شروع کړو او زموږ زړه هر څه نه تور شوی دی. اوس بس موسیقي ناممکنه ده چې افغانستان کې دوباره واپس شروع شي.